نفرت، کرکه او حسد لرونکی انسان څنګه زموږ د ټولنې، عزیزۍ، کورنیو او د ځان د خوشحالیو قاتل دی. نن سبا موږ پر نړیوال، ښاروال او کلیوالي ژوند په دې خوند نه اخلو ځکه چې موږ له یو بل څخه پر کوچنۍ خبرو کرکې کوو. کار به د بل چا سم وي، پر سر به زموږ درد وي. د نفسیاتو ډاکټران وایي کوم څوک چې نفرت کوونکي دي هغو باندې منفي خیالات زورور دي. هغه خلک تر نورو زیاته زیان او تاوان خپل ذهني سکون او ارامتیا ته رسوي او بل چاته هیڅ تاوان نسي رسولی. دا اوس تر لمر ښکاره رښتیا دی چې بنیادم یا وګړي ته ټولنیز راسه درسه نفرت ورزده کوي، خو هوښیار او ځیرک خلک زر په دا خبره سر خلاصوي چې د یو چا کمه غوښتل او نفرت کول ډیر بې ځایه کار دی. زموږ سپېڅلی دین او خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو ځلې پر دې خبره ټینګار ورکړی دی چې له یو بل څخه مه سوځئ، بل چاته کډی مه کنئ او د بل په کار ورځئ. نړیوال پیشلیک یا تاریخ څخه هم دا خبره څرګنده ښکاره ده چې پخوا چې هر څومره په بېلابېلو نارو لکه د تور او سپین عقیدو، قومو، مذهب، سیمو، عرب، عجم او داسې نورو توپیرونو پر بنسټ چې کمې کرکې سوي دي، هغه نړۍ ته د ګټې پر ځای تاوانونه راوړي دي او نن دا ډول کړنو ته پوهان خلک هیڅ ارزښت نه ورکوي. نفرت کوونکي خلک د ناجوړۍ ښکار وي. د دوی د نفرت آخري حد پر خپل ځان ختمیږي او خپل ګرد عمر ستونزمن تیروي. د بیلګې په توګه دا وخت په نړۍ کې د وچې مځکې 7 غټې برخې دي چې په انګلیسي کې ورته کنټیننټس ویل کیږي. د نفرت دغه لړۍ نه ختماږي. نفرت کوونکی سړی به اول خپل بریاعظم، بیا خپل هیواد، بیا خپل ایالت، بیا خپل ښار، بیا خپل کلی، بیا خپله کورنۍ، بیا خپله اولاده او بیا خپل ځان تر نورو ښه بولي. نو لنډه دا چې نفرت، کرکه او حسد لرونکی سړی دومره د بل په تاوان نه وي لکه د ځان، او د دغه عادت له کبله دغه جهان یې هم خراب وي او هغه جهان هم. او بلې خواته مینه ناکه، وسیله او پر نورو خلکو باندې ښه پیرزوونکي خلک پر خپل ژوند هم خوند اخلي، د خلکو په کار ورځي او د مرګه پس هم خپل عزیزان او شناخته خیل په ښه نامه یادوي.